د مخبل یو تیوري ده زه د پارټي بازی باندې هیڅ باور نه لرم زم که په دغه باندې ته به څه وخت خبرې په وکي او یا مثال یو ویډیو په جوړه کې چې پښتنو ته د سیاسي پارټیو ګټه ورسولې کوم د سیو چې به تر شا په خواني سیستم ته چې یو جرګي سیستم یا مثال مونږ یو سالار سپاسالار خوښ کو او پاغي په روان شو ځکه چې زه فکر کوم پښتون چې د فطرتي د رقم جوړ شوی د پارټي خو به یو به ګټي او به بایلی او دلته د خبره د رقم چې پښتون فطران د چې د بایلایټ نه مني نو ما په نظر د ډیره مهمه خبره ده چې موږ غواړو چې راټول شو په دا رقم کولای شو چې او د راتلونکي کې د لاس کاله موږ باید پارټي ته ضرورت نه لرو موږ د یو تحریک د دغه ته باید مخه کو او که په دغه باندې یو ویډیو وکړي مننه مهرباني حمزه صاحب مننه ډي جي خان صاحب زما خو ز خپل ذاتی نظر درکوم شخصي کسو کې اخلي کسو کې نه اخلي په پاکستان کې په ودې کال 2015 کې چې کم پښتونه دا فکر لري چې پارلماني نظام یا سیاسي ګوند د ولس په ګټه باندې دی او پاکستان کې آزادانه سیاست د ولس په حق سیاست کوله چې ولس د لپاره د حق غوښتنې پکې هغه سیاست کولو د لپاره یو سیاسي ګوند مشته نو هغه سړی د 2015 ټولو نه احمق ترين انسان دی چې په پاکستان کې په پارلماني نظام باندې یقین ساتي په ځکه پارلماني نظام چې کوم بنیاد نه جوړ شوی دی نو د پاکستان تشکیل د فدریشن په دغه کې راغلو چې دا به فدریشني زموږ سره بخپل اختیاراتي او یو کمزوري وفاقي حکومت به چې هغه به نظرثاني ساتي په هر څه باندې هغه بنیاد مکمل بدل کړی دی ا بنیاد دا چې زموږ سره هیڅ اختیارات نشته او فدرل سره وفاق سره مکمل اختیار د چاغه هر څه کول غواړي وفاقي ته هیڅ دغه نشته زور نشته دا آئین کې 18 ترمیم راوسته دي دا سه غپ ته پر خندا د پرې راوسته دي نو احمق سړی هغه دی چې دا فکر لري د 2015 کې پاکستان کې سیاسي ګوندونه کم چې آزادانه سیاست او د ولست حق ته پر سیاست کوي او دا موجود دي نو هغه احمق دی پارلماني نظام نه ولست هیڅ ګټه نشته سیاست نه چې ګټه لګ په دې 2-3 وختونو کې راوړل هغه منظور پښتين راوړل په ولسی سیاست باندې د خیبر جرګه چې د خیبر زمکه چې حکومت ریاست پښتنم نه کوله هغه زمکه دغه د خړې زمکه نه اسلام آباد خوځیدل دي دغه خړې زمکه د راغونډ نه طاقت د پاور شو شوی ده د طاقت خودنه شوی ده نو ولسی سیاست بیا ډاکټر مارنګ بلوچا چې ټول قام مو پسې ودرېدل د بلوچستان کې نو ولسی سیاست زیات په ګټه باندې د ولس په حق باندې دغه کې د ولس حقيقي غوښتنې مخې ته راوځي هغه کې د ولس خبري راځي هغه کې د ولس محفوظه د ولس لوازمات د ولس مخکې پرمختګ د ولس تعلیم هغه غوښتنې خو په ولسی سیاست کې را روان دي پارلماني سیاست کې خو ټول د شخصیت پرسته خبرې دي زما مشر داسې دي ستا مشر داسې دي موږ داسې کړی دي 2003 کې داسې وو 2015 کې داسې وو نو پارلماني سیاست د ناکامیدو یو بل وجه ده چې پاکستان کې صوبې ډېرې غټې دي او پنجاب بیا ټول نه غټه صوبه ده نو د هغې سیټونه په سېنټ کې په پارلیمنت کې همیشه زیات وي ځکه د هغې آبادي زیاته ده نو که څوک دا فکر کوي چې پارلماني سیاست باندې یو پښتانه خپل حق وروړي پنجاب بتانه همیشه مخکې وي ځکه چې دغه تقسیم د آبادی تقسیم سم نه دی او بیا هغه آبادی تقسیم نه سمېدو د وجه پنجاب سره به همیشه سیاسي زور زیاتی نو دا نظام د بنیاد نه خراب دی او د بنیاد نه نظام خراب د پاسه کته س بلډینګ جوړای س کور به جوړای هغه په معمولی جټکه باندې راغورځي ځکه د وطن د وو یا کالو نه سمون نخري نو دغه زمان نظر دی مننه حمزه صاحب دلته یو ویډیو مخې ته راغله یو پنجابي پوځي ولاړ دی په شاول کې خبريال سره خبري کوي وای مونږ دغه شاول نه 2 بلین زنغوزي وباسو دلته بیا په هول سیل مارکیټ کې د کاسکو کې زلاړم همداسې یو څه سودا مې کوله زنغوزي مخې ته راغله نه هول سیل قیمت چې وو هغه $15 وو نو کتی پرچون اخلي شاید په $80 $780 ګرامه
یعنی دومره کم شی قیمت $15 هول سیل شی د اتیا وسلوي کنه بیا دغه زنغوزي چې 2 بلیونه دی یادوي شاید 10 بلیونه دی وباسي کنه دوی خو هغه صحیح خبره نه کوي نو چې دغه سي پرنا ورځ دغه وطن نه دغه زنغوزي ورلې کیږي د مدنیات غلا کیږي دلته پښتنې ډېری دي خو هغه خاص پښتنې براخلو د دوستان به مورو چې دوی سره تنگ نشي نو دلته اوس دما دغه صوبې کې دغه کوم بریتو چې ناشته د ګنداپور په نوم دا ورته ګوري دا اوس دا زنه پیغام چې دا حکومت دغه صوبې حکومت کنه دا د ټول پاکستان حکومت دغه خلک یې ځامځه سره مخنیوي نشي کولای کنه دوی ډیل کړي دي ورسره ولی نو ورته وایي چې دغه یو دغه زنغوزي خو نه دي د دنیا هر قسم نعمتونه دي هر قسم کرومایډ دي سرسپین زر پلانا دا ټول پرانا ورس شورکی کې د صوبې دغه وزیر اعلی صاحب ورته ناشته دا څه کیسه ده دته د صوبې حکومت وایو کنه د پاکستان حکومت ورته وایو کنه ډیل ورته وایو همزه صاحب مهرباني تاسو د چنغوزو خبره کوي باغی صاحب د چړغوزو نه زیاته مهمه مسله د کوزي پښتونخوا ته را روان وختونو کې به تاسو ته پته ولګي د اوبو مسله برازي د دې پښتونخوا ځمکه کې به د سکلو اوبو به پیدا نه کې سونه دې سره چې زمونږ اوبو په ختمېدو باندې دي خلک وی مونږ به فوج تبا کی خلک وی مونږ به هندستان بم تبا کی امریکا بم تبا کی دا د کوزي پښتونخوا خلک به تبا کیږي د اوبو د نشټون د وجه دونه تیزی سره زمونږ د ځمکې اوبه په ختمېدو دي دونه تیزی سره دغه ریاست کې زمونږ ځمکه په تباهي روانه ده چې دغه لپاره هیڅ عمل هیڅ اقدام نشته نو د حکومتونو خبره تاسو وکړه باغی صاحب ما خدا خبره د صفا کړه چې زه په پاکستان کې پارلیماني سیاست باندې یقین نه ساتم دا زبان نظریه ده ځکه چې پارلیماني سیاست په جمهوریت کې کار کوي کم سړی چې په زمونږ کوزه پښتونخوا کې یا جنوبي پښتونخوا کې دا نظر لري چې پاکستان کې جمهوریت ده نو د سکارو کې د کوی کولو کې کوی ته دی ودانګي ځکه پاکستان کې جمهوریت نشته دا یو اتوریټریان نظام دی انټرنیشنل ادارو په باقاعده ریپورتس ورکړل چې اتوریټریان نظام دی پاره کې د ټولو په ټاپ کې وسره روان دی چې په اتوریټریان نظامونو کې دا اوس یو نظام دی د یو ډلې حکومت دی اوسنی وختونو کې عمران ریاض خان یو ډېر بهترین صحافي دی هغه د سړکونو د غرونو په لار باندې د برتانیې تر وتښتې دی یو صحافي دی یو بل اکټ پاس کو پیکا اکټ وته وي پیکا ترمیم پاس کو چې په سوشل میډیا باندې او ازادي رائے چې څوک آزاد خبره کوي په هغه باندې پابندي شو نو جمهوریت شته دی نه او په جمهوریت کې بیا خلک وایي چې جمهوریت کې پارلیماني نظام باندې موږ یقین ساتو نو دا یا خو سیاسي عقل د دې بندګانو نشته یا د دې حس احساس ختم شوی دی نو دا جمهوریت چې نشته نو بیا تاسو د خیبر پښتونخوا حکومت باندې دا نیوکه څنګه کوئ چې دا د چنغوزو حساب یا د زمکو یا د کانو یا د تیګو یا د دغه کوي خیال نه ساتي دیموکراسي نشته چې جمهوریت نشته د چا څه مرزي دغه کولی شي نو دا ګیله خو د سره په کار نه د باغی صاحب د حکومتونو نه کغه د بلوچستان صوبایي حکومت ته کده پنجاب ته کده سند دی وایو نو ځکه د خلکو هیڅ حیثیت نشته دی لکه څنګه چې تاسو بار وایي موږ په دې باندې بار همدا خبره کړې ده چې دلته د بوټو د ډنډې لاندې کته سرچټه غلام ژوند ته روي ته یو خو پاکستاني مې او کنادي حقوقو د سیالي خبره کوي به هیڅ هم نه یم داسې ده کنه همداسې ده کته په لګ معمولی غونته او د غلامۍ رګ د کی وی لګ د بل د قام لاندې تسلط کې جون کول شي خپل زمکه خپل وینه په اسلام آباد په سړکونو تویدل برداشت کول تاکي دا همتي چې ستا پښتانه د اسلام آباد په سړکونو باندې د وینو لټ پټ پراتی بیا د غی لاشونه راولي کنټینرو ته ورولي په اسلام آباد کې بیا په خیبر جرګه کې پښتانه راشي ستا پښتنو باندې ډزې وکي کدا شي نه تانه برداشت کیږي او د غلامۍ احساس لري نو تر ډېر تکړه پاکستاني ته محب وطن خدا مونږ نشته زه نشم کته د پښتون مرګ د پښتون لاش بیا کنټینر ته وشتله د پښتون لاش پزمکه راخکله
دا موږ نه کتلی کېږي. نو که په دې زه بې غیرته شوم، که په دې زه غدار شوم، که په دې زه هر څه شوم، هغه ما ته قبول دی. هغه لیبل د غدارۍ ما ته ډېر په مینه قبول دی چې زه کتی نه شم د پښتون وینه. حمزه صاحب دلته دغه څه تقریبا دغه دی تاسو ته ور در کوم د یوه خبره کوم په لنډه دغه د ډي چوک د واقعیاتو نه مخکې دلته په دې ټیک ټاک کې په دې سوشل میډیا کې داسې خلک وو چې زه به دوی په لایب تېرېدم هم نو کنځلې به یې راکولې که نه. خو چې کله ورغلل هغه موږ چې کوم تعریف د پاکستان یا د دغو ادارو ورته کولو وای نه منلو. چې کله پاکستان هغه خپل اصلي مخ ورته ښکاره کړو، اوس چې زه د دوی په لایب باندې تېرېږم ما په خپله انوایټ کوي. هغه څه چې دوی اورېدل نه غوښتل د هغو خبرو په بدل کې لکه د اوس چې دلته ناست یم ما ته به کنځلې کولې، اوس هملته ورسره ناست وم د ما خبرې ډېر په مینه او په محبت اوري. موږ اوس هم درته وایو چې که تاسې نن نه منو تاسې باندې بیا وخت تېر وي. دغه د پاکستان دلته سیالي یا دلته که ته هر څومره ښه پاکستانی شي، که د بوټ او د ډانډۍ لاندې ژوند نه تېروي، د یو سیال پاکستاني په توګه ته ژوند کول غواړې، دا د پاکستان د اهدافو سره په ټکر کې دي. پاکستان چې چا جوړ کړی دی دا د یو څه اهدافو د لاسته راوړلو لپاره جوړ شوی دی. دا د ولسونو د استحکام، د ولسونو د سیالۍ او د عزت لپاره جوړ شوی نه دی. دلته اوس هم د بل چا راج چلیږي، بلکې داسې ویلی شو چې همدا اوس پاکستان د برطانیا دوهمه دارالخلافه دی. نو دلته به د ولسونو څه حیثیت وي؟ نو حمزه صاحب که تا خبره نه کوي نو د دوستانو نظر یا پوښتنه که لري دوی نه خبره اورم. زه معمولی د باچا خان یو خبره د باندې اورم. زه د باچا خان پلوی یم. باچا خان زما په ژوند باندې غټه سر کړې دی. دغه فلسفه، دغه سیاست، دغه خبرې، دغه پریکړې که سمې که غلطې دي، خو د باچا خان یوه خبره د زه یم چې ټولې واوري چې باچا خان څه وایي. دلته زه لګوم تاسو باندې، ما ته ووایي چې اواز درځي که نه. د اردو کې وینو که څوک پې پوه نه شوی د زه پښتو کې ترجمه کوم. مهرباني راځي اواز راځي. دا واورئ. باچا خان وی دا پاکستان تاسو ګورئ، دا باچا خان د پاکستان د تشکیل نه څه شل که 15 کاله پسې دغه خبره کوله، نه ډېره وروسته دا خبره کړې ده چې کوم پاکستان تاسو ګورئ دا خو د پنجاب د سرمایه‌دار او د پنجاب د جاگیردارانو نظام دی او په زوره باندې په پښتنو باندې منلی دی. نو اوس به دې کې خلک یو بیان راوړي چې باچا خان خو په دغه کې پاکستان قومي اسمبلی کې ویلو چې موږ پاکستان منو، موږ داسې واغسې. نو باچا خان یو موقع ورکړه پاکستان ته چې ګورو دې پښتون سره څه کوي. باچا خان موقع ورکړه، پاکستان ورته ځان وښودو، پاکستان ورته خپل اصلیت وښودو. هغه اصلیت نه بس باچا خان دا خبر وکړه چې دا د پنجاب د سرمایه‌دارو د جاگیردارانو نظام دی، په موږ په زوره مسلط شوی دی. نو د باچا خان نه په دې سیاست باندې څوک خپېږي. دلته په دې ټیک ټاک کې د یو سړی راپاسي هغه د داو کې چیرې زه باچا خان نه خپېږم. یو راپادي سي د پی ایچ ډي پروفیسر یا پادي سي څوک غټ سیاستدان وي زه باچا خان نه خپېږم چې هغه انګریز سره سیاست جنګولې دی، هغه د هندوستان غټ لیډر ګاندھی سره یوځای سیاست کړی دی، هغه د جنا سیاست کتلی دی، د هغه خلکو سیاست یې کړی دی چې هغه وخت کې سیاست د نورو خلکو ته راکوشوی هم نو. نو د باچا خان دا فلسفه وه، هغه بیا وغوښتل چې زما بدن په ننګرهار کې ښخ کړي. نو که هغه د زړه نه دا وطن منلو هغه به خپل بدن هلته ښخول غوښتل. نو دا داسې خبرې دي، دا داسې فلسفې دي چې دا ما خپل مشر باچا خان ته برېښې وی، هغه نه ما ته را منتقل شوي دي او زه یې مخکې وړم. که په دې باندې باچا خان غدارو نو که باچا خان غدارو زم پې غدار یم، که باچا خان پې مرتد و، که باچا خان پې هر څو په دې فلسفو باندې هغه هر څه پې زه یم. نو همدا زما اخري خبره. بالکل ډېره مننه حمزه صاحب. دغه ویډیو هم ډېرو ځایونو کې خلکو ته پلی کړی دی. ځینې خلک بیا د باچا خان تر شا ځان پټوي، بیا دغه یرغلګرو ظالمانو یا د دغه پراجیکټ دغه وجود ته یو دلایل پیدا کوي چې نه باچا خان بابا ښکته پورته. دا بیان مونږ ډېر ورته اورولی دی. بیا مونږ دا ورته ویلي دي چې که دغه خبره د تاسې دغسې وي لکه تاسې چې وایي
بیا د بچا خان بابا دغه د مرکز انتخاب چې بچا خان بابا په خپل ژوند وصیت کړی و، د دې بیا څه معنا ده؟ موږ خدا غنو چې د بچا خان په مرکز یعنی د جسد مبارک باندې دغه دښمن ته داسې ماتې ورکړې دی چې د چا پلار هم اوس دغه ډیمرلاین ته رسمیت نشي ورکولی. موږ داسې ګڼو. نور دیر چې خپل نظر به مننه. پښتون روزي تا نمبر دی که نه دی؟ چا نمبر وي منه خو نمبر ګډوډ شو. ګیله من ادیم راغلی دی. احترامات اده کتا سټول اجازه وی زما ډیپټي د زبد حمزه ورور سره سو خبرې کوم کتا سټول اجازه وی. اوکې د سید حمزه له بزویټ وکم. سلامونه احترامات حمزه مشر صاحب. لاندې لاندې وشي خاده چې نور دوستانم راځي چې بیا غوته مو اخبار ګور نور دوستانم خپکیږي. مهرباني. سم ده. سلامونه حمزه مشر صاحب چې خبر جوړوي. زما سوال دا د مشره چې زه خپل د پی ټی ایم ملاتړی یم، د پی ټی ایم طرف ته یم. نو اوس ولس چې کوم دی که نه دا نیم ولس مطلب په پارټۍ پسې تللی دی، په ګوندونو پسې. نو اوس د پی ټی ایم ولس ته څه کول پکار دي چې دا خلک د خپل ځان طرف ته راکش کړي چې مطلب زمونږ سپورټ زیات شي او دغه چې کوم ګوندونه دي چې دا کمزوري شي، ځکه چې په ګوندونو باندې خو مونږ هېڅ اعتبار نه لرو، مونږ ته تل دوکې راکړي دي. نظر واچي. مننه انعام پښتین صاحب. انعام پښتین صاحب د پی ټی ایم چې کوم غړي دي ما ذاتی پښتون تحفظ موومنټ کې شمولیت نه دی کړی. زما مبارزه اوسم زه خپلان سره ساتم، ازادۍ ساتم، خو هم د پی ټی ایم د پاره زه مبارزه کوم. نو بادشاه خان بابا چې کله آزادې مدرسې جوړې کړې هغه هم دې دپاره جوړې کړې وې چې د دې مدرسو نه به ځوانان ماشومان وځي او منطق دلایلو په عقل باندې به نورو خلکو سره بحثونه کوي، خلکو ته به دا پیغام رسوي د خدای خدمتګارانو. دا د هغې مقاصد وو. نو د پی ټی ایم د غړو دپاره بهترینه لاره چې کومه ده چې مبارزه مضبوطوي، نور سپورټ پې را جوړوي، هغه هم دا ده چې کم سوالونه د نکیږي او سوالونه بار بار د نکیږي په سوشل میډیا باندې، د منظور په مقابل کې د وطن مقابل کې د فلسفې د نظریې ځوانان دې دغه سوالونه ولیکي چې کم سوالونه زیات کیږي او په دې سوالونو د بهترین مدلل او منطقي جوابونه پیدا کی. زه د پی ټی ایم ځوانان ګورم، د پی ټی ایم بعضې ځوانان چې دي ټول نه هغې بجای په دې چې نور ولس کانې کی په نظریه باندې هغې د شکست موضوع راغشته ده چې موږ به وخت په راځي، موږ به مضبوطي، موږ به تاسې وخو، موږ به تاسې داسې کوو. د پی ټی ایم مبارزه داسې پکار ده ځوانانو سره، مشرانو نه خو بیخي سمه ده، ځوانانو نه داسې پکار ده چې د بار بار کېدو سوالونو مدلل او منطقي جوابونه پیدا کړي شي او هغه جوابونه د بیا ولس ته ورنظر کړي. کم خلک چې د منظور متعلق سوالونه کوي، د نظریې، د فلسفې، د وطن، د ځمکې، سیاست، جغرافیت، د ټولو پی ټی ایم ځوانانو سره هغه جوابونه نشته. پی ټی ایم ځوانان ون خلی باغې ځینو کې، دا بهترینه لاره ده. ډیره مننه د وخت راکولو، په خوشحاله شوم چې تاسو سره مې خبرې وشوې. ډیره مننه. هر څه د ژوندی اوسئ. مننه. په عزت اوسئ. ښه ګیله منې دې ته مونږ دي نو ته مونږ باندې یو خاص احترام حق لري، نو تا ته به وخت درکړو. دا نور دوستان که چا نه مخکې راغلي وي دوی نه به بخښنه وغواړو. نو که خپل لنډه پوښتنه لري یا لنډ نظر شریکوي نو مهرباني یادې ستړي مه شي. سلامونه بچی حمزه الله تعالی او ټولو اورېدونکو را. حمزه بچی ډېرې ښکلې خبرې دې وکړې. باچا خان بابا یاد دې تازه کړه. باچا خان بابا یوه دا هم خبره کړې وه، تاسو چیرې په یاد وي یا مو کتلي نو ما په د سپیچ کې کړی وه. زه باچا خان بابا ډېره زیات فین یم او زه پې سوچ کم. نو باچا خان بابا دا هم ویلي وو چې کله هم پښتون یا د مطلب چیر کورسۍ سره مینه وکړه یا د پیسو سره یې وکړه نو د پښتون نه خپله پښتونولي پاتې ده. نو زه کله کله سوچ کم د ګنډاپور دو یا د نور د پارلیمنټ والا کوم خلک دي که نه زمونږ پښتانه، نو واقعا د باچا خان بابا هغه خبره
بلکې 100% صحیح ده او حقیقت یې ویلی و، د وخت نه پیله یې ویلی و چې هغه مونږ اوس ګورو. بله خبره د پی ټي ایم چې کومه خبره شوه، پی ټي ایم مشر منظور پښتون، زه تقریبا 9 کاله شو چې زه د ده په پارټۍ کې یو ادنا غوندې کارکون یم. پښتانو دپاره به هر یو پښتون خپل حق ازادي غواړي، که د لر ده که د بر ده. بله خبره دا ده چې مشر خو خپل کوشش کوي، خو آیا د دو کوشش چې دا د مشر لارې چې کومې دي دا خو یو سیاسي هغه باندې ویلی شي او د قومي شکل باندې ویلی شي. نو دا کوم مشران چې زمونږ پښتانه ناست دي، مثال بچه خان بابا خو لاړه، خو د بچه خان بابا چې کوم اولاد ده دا اوس ناست دي د سیاسي ګوندونو په سیټونو باندې او داسې دا نور ناست دي. نو مشر ته خو دو لاره بند کړی او دو څه کوي، دو د پنجاب ماډل فالو. بچی زه به د ډېر ټایم نه اخلم، ډېره مننه که دې ښکلی غوندې تا په هغه کې څه جواب وي نو. مننه ګیلمنې دی، قدرمنه اوسئ، روښانه اوسئ چې زمونږ راغلي ځوانانو سره خپلې خبرې کوي او ډېر زیات خوشحاله شو چې صاحب دا کته نه پیژنې، دا یوه متاثره مورکۍ دی، د ده بچی په د آرمي پبلیک سکول کې شهید شوی وای. ما په نظر همدغسې یو څه خبره وه. ښه دغې نه زه نوم خبره، الله دې ورته جنتونو صبر ورکړي. نو ګیلمنه دی نو زه مننه هم کومه چې سوشل میډیا ته داسې راځي ځوانانو سره ګډون کوي، خپل نظرونه ورکوي. دا موږ ته ډېر مهمه ده چې زموږ خویندې میندې موږ سره کینی او موږ سره خبرې کوي. دغسې راځي په عزت احترام په چوکاټو ټولو د احترام د عزتدار افغانانو ترمنځ خبرې کولی شي. نو ګیلمنې د بچه خان بابا دغه خبره کړې وه چې پښتون کې چې کله د کورسۍ او د پیسې نشه پیدا شي نو دا به غر کې دا نه سمیږي. نو دا ځکه وکړه چې ادی کله چې برطانیې د 1859 چې کله غټه جګړه شوې وه که نه په هندوستان کې، ټول خلک ټول قامونه پاڅېدلي وو د انګریز خلاف، بغاوت یې کړو، پښتانه هم پاڅېدي وو. زموږ د هشنغر 400 نه 11,500 پښتانه تلي وو، د باجوړ نه تلي وو، د دیر نه تلي وو، د هر ځای نه پښتون تللی وو. نو د هغې بغاوت د جنگ نه پس انګریز داسې وکړل چې دې خلکو دې قامونو کې به اوس موږ خلک اخلو او خپل فوج کې خپل ادارو کې به موږ برتي کوو. نو ګیلمنې دی په هغې کې ټولو نه زیات چې کوم قام د برطانیې ادارو ته تللی و که نه، فوج ته، پولیس ته، نورو محکمو ته، هغه پنجابیانو، سیکان نه، پنجابي مسلمانان، زمونږ د سیمې پنجابیانو. هغې پسې په ټول هندوستان کې دویم غټ قام چې د انګریزانو ادارو ته تللی دی پښتون افغان قام تللی دی. نو څونه چې زمونږ قام کې نران کړه په وطن مین خلک شته، اقونه زمونږ په قام کې غداران او دلالان هم شته. دا د دغه خبرې ثبوت چې انګریز دپاره د پنجابي نه پس دویم ټولو نه حاضر قام چې و هغه پښتون. هغه ټولې هندسې هم ما سره موجودې دي چې څونه پښتانه د انګریزانو قام ته تللی دي. په هندوستان کې 88 نه زیات قامونه دي ګیلمنې دی. هغې وختونو کې 88 په 88 کې په اولني وار باندې اولني نمبر باندې پنجابي ټول نه زیات د برطانیې ادارو کې. په دویم پنجابي پسې نه بنګالي و، نه مراټي و، نه راجپوتي و، ورپسې سیده پښتون. نو سیده پښتون چې دی پنجابي پسې دویمه، دا د برطانیې په فوجونو په ادارو کې. نو زمونږ پښتانه رونه او بیا د پی ټي ایم او بیا خاص کر کوزه پښتونخوا کې دا فکر کوي چې مونږ پنجاب غرق کړو، پنجاب مونږ داسې کړو، پنجاب داسې کړو. زمونږ تر ټولو نه زیات نقصان هم زمونږ پښتنو را کړی دی. په دې د څوک خفه نه شي، مونږ چې کله نقصان کړی دی زمونږ پښتنو مونږ ته نقصان را کړی دی. قائد اعظم په دې سیمه باندې په کوزه پښتونخوا باندې د باچا خان خلاف چې چا لانچ کړی و، هغه د مانکی شریف پیرو، د مانکی شریف پیر چې دی هغه قائد اعظم د پښتنو سیمې ته راوستو. پښتنو ته وی چې قائد اعظم پسې شه، د باچا خان خلاف راوستو.
نو همیشه پښتون د ځمکې ته نقصان رسولی دی او پنجابي هم چې د ځمکې ته نقصان رسوي نو پښتون راخلي او په پښتون دی وخی. نو ګیلمونه د زما نظر دا دی چې منګه د پنجابي نه نظر واړو، د پنجاب نه خبره داخله بنده کو، پنجاب پسې نورې منګه نه وایو، منګه چې ټوله خبره کو اولنی دننی دښمن پسې کو. دننی دښمن لکه منګه خوله ماته کړه، لاس هم مات کړه، خپې ماته کې، ملا هم وله ماته کړه. نو بارنی دښمن زمونږ د مقابلې د سره دی نه، خو دننی دښمن پیژندل هر چا ته ورځي نه چې دننی دښمن به پیژني څنګه. لکه اسلام آباد کې زما پښتانه مړه شول، نو واپس مکه ځای نه هغه بریتو راغی او په زمونږ په چارواکۍ باندې کېناستې. زما خلک یې مړه کړله او زما د خلکو مشر اوس هم دی. نو مونږه منطق او عقل او پوهه مونږه هر ځای کې پرېښې ده، خو بیا مونږه وایو چې نه مونږه پنجاب تباه کړو، مونږه پښتنو تباه کړو. نو خبره دې بیخي سمه وګیله منې ده. مننه حمزه صاحب، خوشحاله اوسئ. پښتون ورور خیر راغلی، ستړی مشي، پوښتنه لري پښتون پټي. السلام علیکم. بیا خو ټولو ته لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. بیا سپیشل خصوصا صاحبزاده محترم تا چې زموږ ډېر عزتمن کاست او ډېر عزتمن پښتون دی او موږ ډېر احترام ورته لرو او خصوصا ټولو پښتنو ته احترامات لرو. زما نظر صرف زما یو سوال مرګرو دغه شیشه لګه ټکوي، دغه براډ ریپورت کیږي، دا موږ براډونه دوی ریپورت کوي. دا بدبخت مهرباني پښتون سي چې موږ څنګه کولای شو دلته په د اروپا، په د امریکا یا داسې په نورو ځایونو کې چې موږ دغه پی ټی ایم نور هم کامیاب کو پر مخې بوزو. آیا هغه په جرګو باندې به سم کامیابیږي او که په جلسو باندې به کامیاب شي او کومه دغسې یو ایډا لري چې موږ ته راکړي چې موږ په دلته خصوصا اوس خو په الحال په پاکستان کې دغه شیان ډېر کمزوري شوي دي هلته دغه رژیم او دغه نه. نو موږ دلته څنګه کولی شو چې موږ دغه پی ټي ایم نور هم په مخ بوځو او کامیاب یې کړو؟ مهرباني دغه مې سوال دی او بل ته ډېر احترام لرم او تا هر لایب ګورم او که دغسې یو څه نه څه ته هم د موږ په هغه کې ګډون وکړې کله کله په د جلسو کې یا جرګو کې، نو دا به ستا د نه ډېره مهرباني او ډېره مننه به دې وي. بس ما دغه سوالونه. السلام علیکم. مننه جانان، مننه جانان. د پی ټی ایم مبارزه مضبوطولو دپاره په اروپا کې یا کینیډا کې یا په امریکا کې یا په هر ځای کې د پښتنو غونډه دوره مؤثره نه ده، دوره زوروره نه ده. خلک به وایي چې موږ به غونډه وکړو، جلسه به وکړو، جرګه به وکړو. مهمه دا ده چې په وطن کې کوم ولس دی، په کوزه پښتونخوا کې، افغانستان کې، مهمه دا ده چې د یورپ او د امریکې او د مشرق ځوانانو، د مغرب ځوانانو